أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي و فرمایل چې اے الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د کم عمل لوجنه بزیات خلق په جنت کې وي او د کم عمل لوجنه با زیات خلق په دوزخ کې وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایل تقوی الله، کم انسان کې چې د الله رب العزت یری نو دغه انسان به الله رب العزت جنت ته داخلي. یعنی کم نیک عمل چې کوي نو دی پکې د الله رب العزت یره په دغه عمل کې ساتي، په دغه نیک عمل کې نو دغه انسان به الله رب العزت جنت ته داخلي. او بل دغه انسان کې چې د الله رب العزت یری نو دغه انسان به د ګناهونو نه پاک وي. دویم نمبر وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وحسن الخلق، د کم انسان چې اخلاق هستي نو دغه انسان به الله رب العزت جنت ته داخلي. الله رب العزت به دغه انسان دوزخ ته نه داخلي. دوا خبره ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او کړی تقوی الله وحسن الخلق. نو دا دوا عملونه چې بچا کی نو الله رب العزت به دغه انسان جنت ته داخلي. بلغ صحابه تدا سوالو هم کړو د نبی له صلوات و سلام نه چې د کم عمل وجنه بزیات خلق په دوزخ کې ویني. الله نبی له صلوات و سلام او تو فرمایل والفم دخلي دلاسه، دخلي دلاسه با ډیر خلق دوزخ کې څنګه وي. نو نبی له صلوات و سلام د صحابه تو فرمایل چې په خله باندې دروغ ویل کیږي. نن سبا مونږ تاسو ټول ته پته را چې دروغ ډیر زیات عام شوي دي. په دې خله باندې چغلخوري عام شوې ده، دروغ په عام شوي دي، په دې باندې غیبت ډېرې شوي دي. نو کم انسان چې دا ګناهونه په دې خله باندې کوي، په دې خله باندې کنسل کوي، بل انسان ته په بد ردی وي، اسې به انسان پسې خلی او هغه پسې هغه ته بد ردی وي او چغلی په دې خله باندې کوي نو دغه انسان به الله رب العزت دوزخ ته داخلي. بل وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والفرج، فرج وی شرمگاه تا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل کم انسان چې د خپل شرمگاه حفاظت نه کوي نو دغه انسان به هم الله رب العزت جهنم ته داخلي. لکه مطلب زناکار چې واخلي د خپل شرمگاه خیال نه ساتي نو الله رب العزت به دغه انسان جهنم ته داخلي. نو څلور خبره ما وکړلې، دا دوه خبرې داسې دي چې دا مونږه په خپل ژوندۍ کې په خپل عمل کې راولو، او دا دوه خبرې داسې دي چې د دین الله رب العزت ټول مسلمانان وساتي. مونږ تاسو ټول نه پکار دي چې په دې دوه خبرو باندې عمل وکړو او د دې دوه خبرو نه ځان وساتو. وما علينا الا البلاغ.